ما تیرا کر زمازال امانات سنگ بساتم دغدران امانات سنگ بساتم دغدران امانات ما تیرا کر زمازال امانات سنگ بساتم دغدران امانات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت وپیژنئ. درنو اوریدونکو، الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة رحمان کې 88 آیت کې د جنت د میوو په اړه فرمایي فیهما فاکهة و نخل و رمان. په دې دواړو جنتونو کې به هر ډول خوندورې میوې خرما او انار وي. کومه خرما او کوم انار چې په جنت کې دي هغه به دنیوي خرماو او انارو سره مشابه وي، لکن کومه لذت کومه خوند چې الله رب العزت په جنتي میوو کې ایښی دی هغه خوند او هغه لذت هغه بیا په دنیوي میوو کې نشته. همدارنګه الله رب العزت په سورة رحمان کې 54 آیت کې فرمایي جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې استرونه به د پړیرو وریښمنو څخه وي او د باغونو د ونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي. جنت کې چې کومه د میوو ونې دي هغه به دومره میوه نیسي چې د زیاتو میوو نیولو له امله به د هغو څانګې او د هغو شاخونه راښکته وي. دا به څومره ښایسته ځای وي درنو اوریدونکو چې د هغې تصور موږ او تاسې نشو کولی. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې خپله رضا زموږ نصیب کړي تر څو الله رب العزت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي او کومه نعمتونه چې الله په جنت کې د خپلو مسلمانانو بندگانو لپاره پیدا کړي د هغې نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګې درنو اوریدونکو الله رب العزت په صورت واقعه کې 28 آیت نه تر 34 آیته پورې فرمایي فی صدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فروش مرفوعة. الله فرمایي جنتیان به په بې ازغیو بیرو کې لاندې باندې یو پر بله سپرو کیلو کې او تر لرې پورې خورو شوو سورو کې او په هر وخت بهیدونکو اوبو کې او په هیڅ کله پای ته نه رسیدونکو او بې صرفه او بې منع شوو پریمانه میوو کې او په لوړو فرشونو کې به وي. تاسو ګورئ چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت واقعه کې د جنتیانو صفت کوي او کومه نعمتونه او کومه میوې چې الله رب العزت هلته د تل لپاره جنتیانو ته ورکړي د هغو یادونه او د هغو صفت کوي. همدارنګې الله رب العزت فرمایي د جنت د ونو څانګې به پرې راټیټې شوي او سورې کوونکې وي او میوې به هر وخت د هغوی په لاس کې وي. الله رب العزت چې په خپل فضل په خپل رحم او په خپل کرم سره څوک جنت ته ننباسي نو کومه ونې چې په جنت کې دي هغو میوې نیولې دي د هغو څانګې به جنتیانو ته په خپله راکته کیږي او هر وخت کې به د هغو د میوو نه استفاده کول د دوی په وس کې وي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو او د ټولو مؤمنانو نصیب وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة رعد کې
15 آیت کې فرمایي اکلها دائم وظلها. الله رب العزت فرمایي خوراک او سوری به دائمی او تلپاتې وي. د دنیا د میوو په څیر به نه وي چې په ځینې وختونو کې وي او په ځینې وختونو کې بیا نه وي، په یو موسم کې وي او په بل موسم کې نه وي، په یو موسم کې تر او تازه وي او په بل موسم کې بیا پرې خزان ولګیږي. د جنت میوې او د جنت اونې داسې نه دي، هغه به تلپاتې وي. اکلها دائم وظلها. خوراک او سوری به دایمي او تلپاتې وي. الله دې زموږ نصیب کړي. همدارنګې الله رب العزت په سورة بقره کې 25 آیت کې فرمایي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله فرمایي ای پیغمبره، کومو خلکو چې پر دغه کتاب یعنی په قرآن باندې ایمان راوړی، ښایسته عملونه کړي دي، هغوی ته زیری ورکړه چې بې له شکه د هغوی لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي. د هغو باغونو د میوو شکل به د دنیا میوو ته ورته وي. کله چې کومه میوه هغوی ته د خوراک لپاره ورکړی شي نو اوبه وایي چې همدغسې میوې موږ ته تر دې د مخه په دنیا کې هم راکړلې شوې وي. د هغو لپاره به هلته په دغو جنتونو کې ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به د تل لپاره هلته استوګن وي. په دنیا کې ماشومتوب دی، د ماشومتوب پسې ځواني ده، د ځواني پسې وروسته بوډاتوب او سپینګیرتوب حتی مرګ را روان دی. اما په آخرت کې او په جنت کې داسې نشته، تل لپاره هلته ځواني ده. کومه نعمتونه چې الله رب العزت هلته جنتیانو ته ورکوي هغه تلپاتې دي، نه به په تا خزان راځي او نه به په هغو نعمتونو خزان راځي چې الله رب العزت ستا په برخه کړي دي. همدارنګې درنو اوریدونکو، الله رب العزت په سورة مرسلات کې د 41 آیت نه تر 43 آیته پورې فرمایي ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. په یقیني توګه پرهیزګاران به د جنت په سورو کې او په چینو کې وي او کومو میوو ته چې اشتها وشي نو د هغوی په خدمت کې به هغه میوې وي، په خوند سره یې خوري او څکي چې همدغه ستاسې د غوره عملونو خورا غوره بدله ده. په دنیا کې دې که ښایسته عملونه وکړل، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شوي نو الله رب العزت به همداسې ښایسته بدلې درکوي لکه چې الله فرمایي انا کذلک نجزی المحسنین. همدارنګې الله رب العزت په صورت واقعه کې 19 آیت نه تر 24 آیت پورې فرمایي یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله فرمای پر دغو جنتیانو به همیشنی اهلکان ګرځي. الله رب العزت فرمایي پر دغو جنتیانو به همیشنی هلکان ګرځي را ګرځي. دا په داسې حال کې چې په لاسونو کې به د جنتي بهیدونکو شرابو څخه ډکې پیالې او جامونه نیولي وي او پر جنتیانو به سکي چې نه به پرې سرونه ګرځوي او نه به بېسوده کیږي او د هغوی مخ ته به راز راز او د خوښي میوې وړاندې کوي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کوي او د هغوی لپاره به د ښایسته و سترګو میرمنې حورې وي داسې ښکلې لکه ساتل شوې ملغرلې چې همدغه د هغوی د غوره عملونو خورا غوره بدله ده. راځه په دنیا کې نیک عملونه وکړه، فساد پرېږده، ګناه پرېږده، بدبختی پرېږده چې الله رب العزت دې تلپاتې ژوند او تلپاتې نعمتونه ښایسته وګرځوي. او که خدای مکړه په دنیا کې په دنیوي ژوند باندې دوکه شوې، د دنیا ژوند ته دې ژوند ویلې، آخرت جنت د الله حساب او کتاب دې هیر که نو هلته به د دې نعمتونو نه بیا ته برخمن نه یې. الله رب العزت به تا سره بیا سخت حساب کوي.
همدارنګې الله رب العزت په صورت دخان کې 55 آیت نه تر 56 آیته پورې فرمایي کذلک وزوجناهم بحور عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین دغه راز به موږ هغوی ته سپینې او غټې سترګې حورې ور واده کړو او دوی به په جنت کې په ډاډه زړه د هر راز او ډول ډول میوو غوښتنه کوي. امام بخاری او مسلم د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه حدیث نقل کړی چې د کسوف په لمانځه کې صحابه وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه یا رسول الله موږ ولیدې چې په دغه ځای کې تا یو څه ترلاسه او وخوړل. قالوا یا رسول الله رأیناک تناولت شیئا فی مقامک هذا ثم رأیناک تکعکعت. بیا موږ ولیدې چې ته بیرته شاته راستون شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو په یقیني توګه ما ته جنت رامخته کړی شو او ما ورڅخه د انګورو یو ښکالی ترلاسه که او که ما اخیستی وای او بیا تاسې ورڅخه خوراک کړی وای نو دنیا به په څټه له منځه تللی وای. اینی رأیت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأکلتم منه ما بقیت الدنیا. تاسو ګورئ د الله رب العزت د کلام نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه د جنتي میوو صفت معلومیږي. الله رب العزت دې زموږ په برخه کړي. همدارنګه امام مسلم د حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهما په روایت سره یو حدیث نقل کړی چې یو اعرابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په جنت کې انګور شته. محمد رسول الله وفرمیل هو په جنت کې د داسې غټو غټو وښکالو والا انګور دي چې یو تیز رفتاره کارغه به د یوې میاشتې په اوږدو کې واټن ونه شي وهلی. انګور دي خو د دنیا د انګورو په شان واړه واړه نه دي. همدارنګه امام طبرانی په خپل سند سره د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د جنت میوه چې د کوم ځای څخه وشکول شي نو پر ځای بېله زنډه بله را پیدا کیږي. د دنیا میوه چې ته وشکوې تر یو کاله پورې هلته بیا هغه میوه نشنه کیږي، اما چې په جنت کې جنتي کمې میوې ته اشتها راځي خوري یې د هغې په ځای بله میوه الله رب العزت زر تر زره شنه کوي. همدارنګه حسن بن عرفه په خپل سند سره د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې په جنت کې د مارغه غوښې ته اشتها راشي او زړه دې وغواړي نو هغه مرغه به کباب شوی الله رب العزت ستا تر مخه کیدي د هغه د غوښې نه به یې خوړي. همدارنګه امام الثعلبي د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه مرفوع حدیث نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په جنت کې داسې مرغان دي لکه مایه اوښان، دومره غټ غټ دي او الله رب العزت د خپل کم دوست په لاس غوره کړي. یو مرغه به پکې ووایي ای د الله دوسته زه تر عرش لاندې په پراخه ځمکې پالل شوی یم او د تصنیم له چینو څخه مې اوبه څکلي له ما څخه خوراک وکړه. په دې ترتیب به دغه مارغه د ده په وړاندې ویاړمني کوي تر څو بالاخره د سړي په زړه کې د هغه د خوراک لپاره هیله را پیدا شي. نو پخپله به د هغه په وړاندې په مختلفو رنګونو کې کباب شوی پرېوځي نو هغه به ورڅخه خوراک وکړي تر څو بالاخره مړ شي نو د مارغه هډوکي به بیرته سره راټول شي او په جنت کې به د خپلې خوښي سره سم الوتنې پیل کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ای د الله پیغمبره د ده خو به ډیره ښایسته او پسته غوښه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما تر دې هم زیاته ښایسته او پسته غوښه خوړلې ده. قرطبي په تذکره کې دا حدیث ذکر کړی. نو درنو اوریدونکو راځئ نیکو عملونو ته مخه کړئ.
د الله رب العزت پیغام واورئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ، تر څو الله رب العزت موږ او تاسو جنت ته بوځي او کوم نعمتونه چې الله رب العزت هلته د خپلو مسلمانو او جنتیانو بندگانو لپاره تیار کړي موږ او تاسو د هغو نه برخمن وګرځوي. فساد تر کمه، بینمازي تر کمه، بد اخلاقی تر کمه، خرابې جامې لنډې او تنګې جامې اغوستل تر کمه الله ته به نه درېږي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. یا الله خپله رضا دې زموږ په برخه کړه، ته رانه راضي شه. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خود یوې دمې نه وروسته. ما ته یې راکړ زما ځان امانت، څنګه به ساتم دغه ګران امانت، څنګه به ساتم دغه ګران امانت. ما ته یې راکړ زما ځان امانت، څنګه به ساتم دغه ګران امانت، څنګه به ساتم دغه ګران امانت. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. الله رب العزت په صورت حاقه کې 34 آیت کې د جنتیانو د خوراک او څښاک په اړه فرمایي: کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله فرمایي چې دغه راز خلکو ته به وویل شي چې خورئ څکئ له خوند او مزې سره، دا ستاسې د هماغو کړنو او د هغو ښایسته عملونو بدله ده چې د دنیا په تیرو شوو شپو او ورځو کې مو کړي وو. نو که په دنیا کې د ښایسته عمل وکړه، د الله د حکم او د الله د امر پابند شوې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او لارښوونو پابند شوې، نو هلته به په جنت کې الله رب العزت بیا تا ته وایي کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اما که خدای مکړه د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه سرکشي وکړه، ژوند په فساد، په فسق، فجور، نفاق کې تیر شه، هلته به د الله جهنم ته بیایي او هلته به درته وایي کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. همدارنګې الله رب العزت په صورت مریم کې 22 آیت کې فرمایي: لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیه. په جنت کې به دوی بېګټې او لغوه خبرې له سره نه اوري، مګر دا چې یو بل ته به سره سلامونه وړاندې کوي او سبا او بیګا به خواړه ورکول کیږي. په دنیا کې چې څومره هوسا ژوند ولري، څومره د راحت ژوند ولري، نو خامخا بېګټې او لغوه خبرې اوري. اما په جنت کې الله وایي لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیه. همدارنګې الله رب العزت په صورت زخرف کې 81 آیت کې فرمایي یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب وفیها ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون. د هغوی په مخ کې به د سرو زرو ګیلاسونه او جکونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښوونکی او سترګې خوږوونکی شی به هلته موجود وي او سربیره پر دې به دوی ته ویل کیږي چې تاسې به نو اوس دلته همیشه اوسیږئ. د دنیا عیش، د دنیا راحت او د دنیا هوسا ژوند دا تل پاتې نه دی، د یو محدود وقت لپاره دی، آخر مرګ راځي. اما په جنت کې چې الله رب العزت جنتیان کله په خپل رحمت او نعمت کې راونغاړي، نو بیا ورته وایي چې وانتم فیها خالدون، تاسو به دلته همیشه اوسیږئ. نو آیا د محدود ژوند لپاره، د محدودو مزو لپاره، د لږ ژوند لپاره تلپاتې ژوند، تلپاتې مزې او تلپاتې نعمتونه له لاسه ورکوئ؟ دا به د کمعقلي کار نه وي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګې الله رب العزت په صورت انسان کې فرمایي
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطاف عليهم بآنية من فزة وأكواب كانت قوارير من فزة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبیلا. الله رب العزت فرمایي ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څکي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. کافور یوه بهیدونکې چینه ده چې د الله بندگان به یې اوبه څکي چې کم لور ته یې زړه وي نو په آساني سره به ورڅخه لښتی اوباسي او بهوي به د هغوی مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي. ښیښې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي چې د جنت منتظمینو به له اندازې سره سم ډکې کړې وي. پر هغوی به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکلی شي چې سونډ به پکې ګډ شوي وي. دا به د جنت یوه چینه وي چې سلسبیل ورته ویل کیږي. یا الله موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه تر څو د دغو نعمتونو نه چې تا ذکر کړي او په خپل کلام کې د هغو یادونه کړي موږ برخمن وګرځوي. یو مؤمن چې د جنت داسې صفتونه او داسې نعمتونه واوري سره د دې چې بیا هم هغه بد کار کوي د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه کیږي نو هغه به الله ته څه ځواب وایي؟ د دې نه به کمعقل انسان بل وي. خو بیا هم موږ انسان یو، موږ او تاسو نه خطا کیږي، ګناه کیږي، خو بهترین خطاکاران او ګناهګاران هغه دي چې وروسته د ګناه او وروسته د خطا نه الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو ادنا او ښکته جنتي هماغه څوک دی چې 7 مراتب او 7 درجې به ولري او دی به په 6مه درجه کې قرار ولري او ته د پورته به 7مه درجه وي او دی به 300 خادمان ولري چې سبا او بیګا به ورته د سرو زرو په 300 کاسو کې په بیلابیلو رنګونو او خوندونو کې خواړه وړاندې کوي او دی به ورڅخه خوند اخلي او وایي به چې ای زما پروردګاره که اجازه راکړې تر څو ګرد سره جنتیان میلمانه کړم ځکه چې زما خواړه او اوبه هیڅ کمښت نه لري. او دی به سربیره د دنیا پر ښځو د غټو سترګو حورو څخه 2 ښځې ولري. دا به ادنا جنتي د الله رب العزت ورکوي. خو اعلی جنتي چې ټول عمر د الله رب العزت د احکام او د اوامرو په رڼا کې تیر کړی وي، د محمد رسول الله د ارشاداتو او د سنتو په رڼا کې تیر کړی وي، الله رب العزت به هغه ته څومره نعمتونه ورکوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې یو یهودي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي ای ابوالقاسمه آیا تاسې اټکل کوئ چې جنتیان به جنت کې خوراک او څکاک کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو، قسم پر هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی چې هر جنتي ته به د 100 کسانو د خوراک څکاک جما او شهوت ځواکمني ورکول کیږي. یهودي وویل هغه چې خوراک او څکاک کوي نو اړتیا خو به هم پیدا کیږي، یعنی قضای حاجت ته به هم ضرورت پیښیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل قضای حاجت به د پوستکو څخه د مشکو په دود وځي او خیټه به بیرته نورمال او عادي حالت ته راستنیږي. نو دا دي درنو اوریدونکو د جنت د میوو صفت او د جنتیانو د خوراک او د څکاک صفتونه، او دا ټول د دې لپاره تاسو ته بیانوم چې موږ او تاسو نیکو عملونو ته مخه کړو، بد عملونه پرېږدو چې تر څو الله رب العزت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي او د جنت د نعمتونو نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ما تیرا کر زمازان امانات څنګه بساتم دغه ګران امانات څنګه
بساتم دغه ګران امانت ما ته یې راکړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت هسې په سترګو کې یو ځان ښکاره شي هسې په سترګو کې یو ځان ښکاره شي هسې په سترګو کې یو ځان ښکاره شي پټ مې په ځان کې د جهان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته یې راکړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت د هوسونو دغه دیو منځ کې د هوسونو دغه دیو منځ کې د هوسونو دغه دیو منځ کې غواړم سارم ان په امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته یې راکړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت دلته خطا د ګناه ټول کندي دلته خطا د ګناه ټول کندي دلته خطا د ګناه ټول کندي ګوندې خوندې به کړې وجدان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت ما ته یې راکړ زما ځان امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت څنګه بساتم دغه ګران امانت نغدې ټولې په صندوق د زړه کې 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 را څخه غلا نه